الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مخکنی درسونو کې مونږه یو درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امهات المؤمنین یا د ازواج مطهراتو سوانح بیان کړې د پنځو ازواج مطهراتو د حضرت خدیجة الکبرى، د حضرت سید عائشه صدیقه رضی الله عنها، د حضرت سوده بنت زمعه رضی الله عنها او د هغې نه وروسته د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها. دا سوانح موږ بیان کړلې چې ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمه د پنځو ازواج مطهراتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو موږ مختصر شانتې ده چې هغه څونه چې مناسب هغه معلومات وړاندې کړلو. او په دې درس کې چې دا څلوېښتم درس دی، په دې کې به انشاءالله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د باقی ازواج مطهراتو او که وخت و په درس کې انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولادونو په باره کې هم مختصر شانتي معلومات وړاندې کړو. او که گنجایش نه بیا کېدای شي آینده بل درس کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولادونو په باره کې څه معلومات وکړو. ګورو به چې څه کېږي. نو اوس شروع کوو په شپږم بیبي باندې چې دا هغه ترتیب دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاحګانې دي هغه سره اوله نکاح د حضرت خدیجة کبرا سره شوه، دویمه د حضرت سیده عایشه بیبي سره شوه، دریمه د حضرت سوده بنت زمعه رضی الله عنها سره شوه، څلورمه د حضرت حفصه د عمر بن خطاب لور چې و د هغې سره شوه، او پنځمه نکاح د حضرت زینب بنت خزیمه سره شوه چې هغه د ام المساکین په نام باندې مشهوره وه. اوس راځو شپږم بیبي ته چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم نکاح وه چې دا شوې ده. نو دې ته انشاءالله اوس هغه ورکوو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې کوم یو وه دا د دې نوم په باره کې راځي چې دې نوم هند و، نوم هند په نامه باندې راغلی ده چې دې نوم هند و. خو او بل هغه کې راغلی دي چې رمله وه، یعنې دوه نومونه راغلي دي، رمله او هند دواړه راغلي چې د نومونه و. په هر صورت باندې وروسته ام سلمه په نامه باندې دا مشهوره شوله. نو ام سلمه ځکه ورته وایي چې دا د سلمه د ابو سلمه زوی و، د هغې په نامه د خپل زوی په نامه باندې دا مشهوره شوله چې دا زوی سلمه نومېدلو، نو ځکه ام سلمه ورته وایي. دا اصلا د نوي د اولینو مسلمانانو د جملې نه وه. دې خاوند ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي ورور و، یعنې شودې سره یو ځای څکلې وې. د بیبي حلیمې او شودې دیم څکلې او دیم څکلې د رضایي ورور و. او د سویبه دا دواړه روایت راځي چې د سویبه شودې هم دواړه څکلې وې، نو ځکه د رضایي ورور کېدو. دا ام سلمه رضی الله عنه به هغه ته واده شوه، ابو سلمه رضی الله عنه ته په اول وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د اسلام دعوت شروع کړ نو دوی دواړو اسلام راوړلو، دواړه یعنې د اولینو مخکینیو مسلمانانو د جملې نه دي. بیا وروسته چې په څلورم او پنځم هجري کې په مسلمانانو باندې ډېر سخت مشکلات او تکلیفونه راغله، نو په پنځم کال د هجرت باندې چې
11 نارینه او 4 زنانه او هجرت وکړي. په دې میرمنو کې خپله ام سلمه هم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور بیبي رقیه هم و، حضرت عثمان هم او ابو سلمه هم. دوی لاړه هغه ته حبشې ته چې کله لاړه نو هلته موږ مخکې درسونه کې ویلي وو هغې وخت کې چې په مکه معظمه کې سوره نجم چې کله نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د سجدې اخر د سورت په اخر کې چې سجده دلته سجده وکړه نو مسلمانان چې هلته ناست وو هغوی هم سجده وکړه، مشرکین چې څومره ناست وو ټولو سجده وکړه. نو اوازه داسې خپره شوله چې مکې خلک مسلمان شوي. نو حبشه کې چې څونه مهاجرین وو دا ټول یو په بل پسې راتله او ټول چې راغله چې خبره هېڅ شی هم نشته نو مکې ته راغله، نو مکې کې پاتې شوه. یو روایت دا دی چې دې نه بعد ابو سلمه ام سلمه بیا په دویم ځلي باندې چې کله بیا هجرت کړه، په دې هجرت کې بیا لاړه هغه شپږم هجري کال کې چې کوم یو هجرت وشو 3 اتیا 2 اتیا نارینه او 13 یا 19 میرمنې پکې لاړې، د 100 نه زیات کسان لاړل هلته. نو هغې کې بیا هم دوی داخل وو. خو په هر صورت دا یو هجرت خو بالکل ثابت دی، اول هجرت. او بیا وروسته هغه راځي چې نه بیرته دوی مکې ته راغله په دې 10 یا 11 کال کې. نو بیا چې مکې ته راغله همدې مکې نه بیا وروسته بیا دوی مهاجر شو. نو دوی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په 14 کال باندې چې کله بیعت عقبه ثانیه دویم بیعت عقبه وشو او د مدینې خلکو رسما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هجرت دعوت ورکړي چې بس تاسو راځئ نو دلته تاسو اوسېدل مناسب نه دي. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ما ته چې تر څو امر دی الله پاک نه شي زه خو نشم درتلی. خو صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو هر څوک هغه کېږي شرایط او حالات درته برابرېږي بس ځان وباسي او ځئ. نو د ټولو نه اول په صحیح روایتو کې دا راغلی دی چې ابو سلمه ام سلمه رضی الله عنه د خپل زوی سره سلمه سره روان شو، حرکت یې وکړ لارې ته. یو ځای ته چې ورسېده دلته مشرکین پې خبر شو. ابو سلمه ته ورته وویل چې ته خو خپل کار دی که ځې که نه ځې خو زنانه موږ د سره په هېڅ صورت نه پرېږدو. بس نه دا هم ته ستنه کړه او زوی هم ته نستون کې. زوی یو خلکو واخیستلو ځکه هغه خاندان هغه بدل و او د ښځه بل هغه ته لاړه ځکه دواړو قبیلې بېلې وې. نو ماشوم یو تر بوتلو ته نه دی ته نه پرېښودلو، ماشوم یو قبیلې بوتلو او دا بل قبیلې بوتلو. ابو سلمه رضی الله عنه لاړو مدینې منورې ته هجرت یې وکړ. نو یو کال مکمل دا دلته د ژړا او د هغه په حالت کې تېر کړه. بالاخره د مشرک زړه پې وسوځولو او د هغې ځای ته عثمان بن طلحه نومېدلو هغه ځان سره هغه ته بوتلله د مدینې منورې ته. هلته چې کله نږدې ورسېدو نو ورته خوشي کړه ویل ځه لاړ شه. نو دا چې کله هلته ورسېدو نو بیا په مدینه کې اوسېدل. په مدینه کې د هجرت په 3 کال باندې د احد په غزا کې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه زخمی شو او سخت زخمی شو. خو بیا څه زخم وروسته بیرته جوړ شولو او د جوړېدو نه وروسته بیا یو سریه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سلمه ولېږلو. نو دا سریه کې چې دی لاړو مزل یې ډېر زیات وکړ، ډېر مزل و. هلته خو دښتې او بیابانونه دي. نو هغه زخم یې بیرته خراب شو. چې خراب شو چې بیرته راغی نو په 3 هجري کال باندې بیا وفات شو. دی هغه د زخم نه دی فیصله سره شهید شو هغه شو. نو دی چې کله وفات شو دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په خاطر باندې دا کونډه ده او د دوی د رضایي ورور کونډه ده. نو بس دې پیغام ورولېږلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 4 کال ځکه 3 کال کې خو د احد غزا وشوه، په دې کې زخمی شو او د دې زخم نه چې بیا جوړ شو نو بیا په 4 کال په اوایلو کې بیخي یو سریه کې دی لاړو چې سریه کې راغی په چې راغی بیا نو شهید شولو. چې کله شهید شولو نو د دې شهادت نه وروسته چې کله عدت پوره شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته پیغام د نکاح ورېږلو ځکه چې دا کونډه وه څوک هغه هم لرل ماشومان وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بس ما سره نکاح کې. نو هغې ورته ویل چې دې کې خو لږ مشکلات دي او دې چې زه ماشومان لرم او هغه لرم دا به څنګه چل شي، دې به یو څه کیسه شي او بل زما خپلوان په داخل د مدینه کې هېڅوک هم نشته چې دا مسله ستا سره فیصله کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسایل ورته حل کړي چې خیر د هېڅ مسله نشته، ماشومان عین زما ماشومان دي. او د هغې نه وروسته په 4 هجري کال باندې د دې ام سلمه رضی الله تعالی عنها نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشول. دا ډېره غیرتي ښځه او ډېره شجاع او ډېره زړوره ښځه وه. په اکثرو غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دا تلله. دا نورې بیبیانې خو په چپی صاحب د خدای به ورته ویل چې ما ځان سره بوځه په جنګي هغه کې دا تکړه وه نو دا به هم ځان سره بیوله. بیا په 4 کال کې تاسو خیال دا خبره موږ مخکې تکرار راغلی وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمرې ته تلو د صلح حدیبیې پیښه چې وشوه نو کله چې د حدیبیې تړون امضا شو د تړون امضا نه وروسته
رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر وکړ چې تاسو خپل قرباني حلال کړئ او سرونه هم کل کړئ. هغوی 3 ځلې رسول الله دا خبره ورته تکرار کړه، خو هغوی دا خبره ځکه ونه منله چې هغه ویل چې که موږ کلک شو نو کیدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې فیصلې نه وګرځي، دا احتجاجاً ده چې هغه یې وکړله. خو وروسته دا 3 ځلې چې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاړو نو د دې سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها ملګرې وه، نو چې هلته ورغله خیمې ته، ورته ویې چې دغسې ام سلمه داسې خبره وشوه، صحابه کرام سره د دې چې ما سره ډېر زیات محبت او مینه لري او زما د حکم په تعمیل کې بالکل هغه نه کوي، فیصله سره ډیل نه کوي او کله هم داسې هغه نه کوي، خو داسې یې داسې یو ناغېړي غوندې وکړه. دا هغه ورته ویل چې هېڅ مسله نشته، ته ورخطا کېږه مه، خفه کېږه مه، اندېښمن کېږه مه، دا مسله حل کېږي، اسانه ده، ته داسې وکړه. هغوی داسې فکر کوي چې کیدای شي که موږ لږ ځان کلک کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلې فیصلې نه تیر شي. د هغوی اصلي خبره دا ده. نو که داسې پوه شي چې ته خبره اخري ده او هغه نه راځي نو بس همدا کار به کېږي، بیا به دا خلک دا کار کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دستي د دې مشورې په لحاظ باندې بیرال لاړلو، د ابوجهل وښې ځان سره راوستې وه چې کوم یې په بدر کې نیولې وه، هغه یې فیصله سره قرباني کړه او نایي راوغوښتو سر یې کل کړ. چې کله سر کل کړ نو بس دا ټول پوه شو چې والله چې بغیر د دې نه خو هېڅ چاره نه کېږي، ځکه چې اوس خبره خو خلاصه شوله. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد دا خلک، بخاري دا حدیث راخستی، دا روایت را نقل کړی چې دا صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر په منلو کې دومره جلدي بیا وکړله چې حتی نږدې و چې د یو بل څټونه سره غوڅکېدونه چالاکي کوله چې ودرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر په تعمیل کې څه مسله پیدا نه شي. نو دا ډېره مهمه مسله وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکړه او ډېره سیاسي غټه مشوره وه چې دومره هغه مسله اسانه حل شوه. نو دا او هوښیاره وه، هم زړوره وه، نو ځکه دغه و. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت جذبه ډېره زیاته کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام سفینه رضی الله تعالی عنه دا اصلا د ام سلمه غلام و. نو کله چې دی وغوښتل چې دا آزاد کی نو هغه ته ورته وی سفینه ته چې زه تا آزادوم، خو یو شرط به وي چې ته به تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ژونده پورې تر څو هغه ژوندی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت به کوې. نو هغه ورته ویل چې که تا ماته دا شرط نه وي ایښی نو بیا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت د هغه تر وفاته پورې کولو. یعنې دې سره د هغه دومره د خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت دومره جذبه ورسره وه چې په غلام باندې دا خبره کېښوله چې ته هغه ونه کې فیصله سره ډېر ځان خلاص نه کړي، دا شرط یې پکې خو سفینه رضی الله عنها باندې. بل دا دی چې د امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهم په باره کې د آیات تطهیر آیات راغی چې د ای اهل بیتو الله پاک اراده کړې ده چې دوی ته ویلې چې د اهل بیتو الله پاک اراده کړې ده چې تاسو نه چې وکړي، تاسو نه بدي او ګناهونه او رجس او پلیتي چې کوم یو ده هغه ته نه پاک کړي. دا د ام سلمه رضی الله عنه په هغه کې په اتاق کې او په هغې په حجره کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات شریف نازل شلو نو دا د دې په هغه کې نازل شوی دی. او بهترین اخلاق لرل، غوره اخلاق لرل او د خلکو سره به داسې تعامل کولو چې د هغې خلکو ته دا وښیي چې اسلام چې کوم یو دی دا د ښایسته او د حسنه اخلاقو نمونه ده او موږ ټول باید داسې یو قسم اخلاق وکړو چې هغه ټولو خلکو ته هغه شي او دې ته برابر شي چې هغه اسلام ومني. او دا په وخت کې دا وفات شوه. ځینې تاریخونو بیا هغه سیرت کتابونه بیا 1 کال لیکلی دی، ځینې 2 کال لیکلی دی، خو راجح قول دا دی عبدالله بن زبیر امیر المؤمنین په وخت کې دا وفات شوی دی، په داسې وخت کې دا وفات شوله. نو د هغې نه بعد یزید د هغه نه بعد وفات شوی دی، فیصله سره د لرې کېدو د مرګ نه بعد وفات شوی دی. نو دا تقریبا صحیح سنه همدغه ده چې دا وفات شوی ده. او بل دا دی چې ام سلمه رضی الله عنها احادیثو هغه هم ډېر شوق لرلو د یادولو، نو ډېر احادیث چې دي دا نقل شوي دي. دا ام سلمه رضی الله عنها په باره کې لنډ معلوماتو چې موږ وړاندې کړو. اوس راځو ومې بیبي ته چې هغه زینب بنت جحش، یو زینب بنت خزیمه وه چې هغه مخکې موږ تیر درس کې بیان کړه او هغه ام المساکین په نامه یادله. دا ام المؤمنین زینب بنت جحش
دا بنت جحش چې کوم یو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زینب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه د موږ ترور ورته وایو په هغه کې ورته عمه وایي د پلار خورې وه د زینب رضی الله تعالی عنها مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار خور وه یعنی عمه یې کېدله موږ ورته موږ دواړو ته ترور وایو چې پلار خورې هغې ته هم ترور وایو چې مور خورې هغې ته هم ترور وایو نو دا چې کوم یو دا د حضرت عبدالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار خور وه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه لوري کېدله په دې خاطر باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو چون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان هغه وه او د دوی د عمه لور وه نو دم ځان په دې هغه کې په دې په اصطلاح سره د هغه کې ورګډولو دې نکاح چې مونږ ویلې چې د مخکې نکاح د چا سره شوی وه اصلا یو خبره باید تکرار شو مخکې هم درسونه کې هم تکرار کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په بهیر کې غوښتل چې دا د غلامانو او د غریبو خلکو او د سردارانو مشرانو مالدارانو ترمنځ د کوم تفاوت او فرق چې په ټولنه او په اجتماع کې موجود دی چې دا ختم شي دا بیخي لرې شي چې دا خلک په دې پوه شي چې د دوی ترمنځ اصلا تفاوت موجود نه دی باید ختم شي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ختمولو دپاره دا خپل هغه ته په اصطلاح سره آزاد شوي غلام ته چې زید بن حارثه مخکې دا قسم د مکې په دور کې کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې دا اصلا زید بن حارثه چې و دا د یمن اوسیدونکی و دا په غلو په لاره کې ونیولو راوړو د مکې په بازار کې خرڅ کړی حکیم بن حزام په نامه چې د حضرت خدیجه الکبرا وراره و هغه واخیستلو هغه ورکې خدیجې رضی الله ته هغه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وشو نو بیا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکې 15 کلن و په دې وخت کې ډېر هوښیار تکړه هلک و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځان سره وساتلو بیا وروسته چې کله پلار او ترې پسې راغله نو د هغې نه بعد چې دوی انکار وکړي چې زه بالکل نه ځم وطن ته همدلته زه پاتې کېږم نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه بعد په زویولۍ باندې ونیولو دې نه وروسته به د زید بن محمد په نامه سره یادېدلو دی خو وروسته چې کله آیات نازل شو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نو بیا بل آیات سره خوا کې نازل شو چې هغه کسان چې خلکو به زوی ونی نیولې دي هغه ته د پلار نوم خپل نامون ادعوهم لآبائهم دا خلک پس د دې نه د خپلو پلرونو په نامه به یادوي زید بن حارثه ورته وایي زید بن محمد ورته مه وایي دا آیات شریف نازل شو نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په خاطر باندې چې دا د غلامانو او د هغه ترمنځ خبره ختمه کی نو دا هغه تصمیم ونیولو چې خپل د ترور لور زینب بنت جحش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل ورو دا خپل غلام ته ورکی چې د خلکو دا ثابته شي چې ګوره په اسلام کې دا شیان ختمېدل دي دویمه خبره ډیره مهمه خبره چې قرآن عظیم شان کې هغې ته اشاره شوې ده په سوره احزاب کې هغه دا ده چې دلته په دې خلکو کې یو رواج و متبنه دا معنی چې یو سړي به زوی ونیولو نو هغه به په ټولو شیانو کې ورسره شریک و او بالکل د زوی په شان به و د هغه ښځه دی به چې کله مړ شو د هغه کونډه خپل د سړي نه شو په نکاح کولی چې دا کوم یو پلار هغه او چې طلاق به هم کړم نوې شپه نکاح دا یو هغه دا د متبنا رواج او د هغه د ښځې مسله دا ډېره مهمه مسله په شریعت کې نو الله عز وجل فیصله د دې خبرې وکړل چې داسې یو شرایط برابر شي چې دغه دود او رواج چې کوم یو روان دی دلته دا په داسې یو طریقه باندې ختم کړي چې هغې ته بهانه جوړه شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک د ارادې مطابق هغه چې د تقدیر فیصله وه همسې د زید بن حارثه سره د حضرت زینب بنت جحش نکاح وشوله خو خبره دا وه چې زید بن حارثه رضی الله عنه هغه غلام و هغه د غلامۍ نه راخلاص شوی آزاد شوی سره دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زویولۍ نیولی و خو دا د کور کې په داخل کې د ښځې او د خاوند ترمنځ ځینې مشکلات داسې چې مزاج سره نه لګېږي نو بیا نه کېږي سره دا خو د زړه مسله ده د نکاح او د ازدواج مسله چې دا د زړه مسله ده د زور مسله نه ده د دولت مسله نه ده ډېرو خلکو په ډېرو پیسو باندې یو ښځه کړي وروسته سره خفه شي خو که زړه سره موافق وي نو بیا څه مسله پکې نه وي که غریبه وي که خانه وي هر هغه چې سره ګزاره کوي خو چې زړه موافق دی بیا نه کېږي نو د دوی موافقت نه راتلو او اصل وجه ګور اصل وجه دا وه
چې الله عزوجل همداسې غوښتل، همداسې اراده وه چې دوی سره موافقت را نشي او دا نکاح وشکېږي او تر څو رسول الله وسلم ته دا خبره وړاندې شي چې هغه رواج چې کوم یو دی، هغه دود او رواج چې کوم جاهلي رواج دی، دا پې ختم کړي. همداسې وشوه. په 5م کال کې حضرت زید بن حارثه د هجرت په 5م کال باندې حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه زینب ته طلاق ورکړي. یو 2-3 ځله رسول الله وسلم ته راغی شکایت ورته چې رسول الله دا دې ما سره ګزاره نه کوي. هغه ورته ویل چې امسک، وایي ساته ځان سره، خیر دی خیر دی. خو اخر چې نه شو بس طلاق یې ورکړي. چې طلاق یې ورکړي نو د دې عدت شروع او عدت چې کله ختم شو نو الله عزوجل رسول الله وسلم ته وحی راولېږله. جبرئیل علیه السلام راغی چې بس دا زینب به ته په نکاح کې. دلته خو مسله دومره خطرناک، منافقین او مشرکین او دا خلک چې وو هغوی دا هغه کړې وه چې که چېرته دا په نکاح شي نو دا خو به ډېر زیات مشکلات پیدا کړي. خلک به پروپاګند کوي، خلک به دا وایي چې خپله هغه دی خپل زوی هغه ښځه په نکاح کړه، دا څومره هغه دی. موږ نه ویلې چې دا سم سړی نه دی. نو دې په خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په هغه کې پټه وساتله، په زړه کې. وتخفي فی نفسک، تا دا خبره پټه ساتله په زړه کې او الله پاک هغه ښکاره کړله. نو ته د خلکو نه مه ویرېږه، د ما نه ویرېږه، اصلي خبره خو د ما سره ده. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورولېږه، زید بن حارثه ورولېږه چې ته لاړ شه زینب ته ورته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا سره نکاح کول غواړي. نو حضرت زید بن حارثه چې کله ورغی نو په شا باندې ورغی، ځکه ده خو نکاح ورسره فسخه کړې وه، طلاق یې ورکړی، هغه د ده ته محرمه نه وه. نو چې شا باندې ورغی ورته ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا سره نکاح کول غواړي. نو هغې په دې وخت کې وړه هغه ګل ورته ویلې چې تر څو مې چې استخاره نه یې کړې تر هغه پورې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح جواب تا ته نشم درکولی. نو ده دستي هغه وړی چې خلاص کړه، دستي او داسې وکړې او په لمانځه باندې ودرېدله چې استخارې مونځ وکړي. نو جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دستي وحی راوړه، نوې وحی راغله ورته چې زوجناکها، منګه زینب تا ته په نکاح کړه. یعنې د دې نکاح ځمکې نه بس اسمان کې الله پاک وتړی. مګر زین امر راغی چې بس تا نکاح د هغه سره زینب سره وشوله. بس هغه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه راورسېدو، وحی راورسېده، جبرئیل علیه السلام راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس روان شولو او بیا نکاح ورسره وکړله. نو دا نکاح اصلا موږ وویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هرې نکاح تر شا څه حکمتونه موجود وو. د هغه حکمتونو په حساب باندې دا نکاحګانې شوې. دغه نکاح چې کوم یو شوی دا د دې حکمت په حساب شوی چې دا جاهلي رسم چې کوم یو په د جاهلیت کې وو د خلکو کې هغه پې ختم کړي. نو همداسې وشوه. ځکه نو بیا وروسته آیت شریف باقاعده نازل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د چا پلار نه دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، د هیڅ سړي پلار نه دی، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، دا رسول الله دی او خاتم النبیین دی. که دا رواجونه او دا دودونه ختم نه کړي نو بیا کل څوک ختم کړي. نو ځکه دا نکاح ورسره وشوله. دې نه وروسته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت زینب بنت جحش اوسېدله او ورسره خپل هغه وه د فیصله سره د عمل لورې وه. نو دې سره ډېر خوشحاله و، ډېر پرهیزګاره، ډېر زیات روژې او تلاوت او ذکر او اذکار کول او حتی په خپله به کارونه کول. دا څرمنې نه دي، دا څرمنې به یې رنګولې او دا څرمنې چې به یې رنګ کړې دې نه به چې کومې پیسې راغلې دا به خلکو ته په هغه کې ورکولې، پیسې لا سره په خیرات او صدقات کې، یعنې د خپل لاس ګټه به هغه به باقاعده هغه ته ورکوله خلکو ته. نو ځکه دا د عباداتو کې ډېره زیاته هغه وه. او دې په باره کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته اولینه بیبي چې کومه وه هغه همدا وه چې وفات شو په 20 هجري باندې. دا وفات شو په 20 هجري کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې دا وفات شوله. او خپل حضرت عمر د هغې جنازه وکړه او قبر ته بیا خپلو کسانو چې کوم یو د جحش د خاندان چې کوم خلک وو هغوی بیا هغه ته وسپارله. او په جنت البقیع کې چې کوم ځای کې ما درته ویل چې امهات المؤمنین قبرونه دي، همغې ځای کې مخکې زینب ام المساکین هملته په دې هغې کې ښخه شوې وه. نو دا بیا وروسته پسې وراوړله. نو دا دویمه بیبي ومه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زینب بنت جحش چې د اول کې د زید بن حارثه میرمن وه او هلته جوړه رانغله. بیا هغه طلاق ورکړه. طلاق نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح نه کړه بلکې الله پاک په اسمان کې نکاح وتړله. د دې اتمه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو ده
هغه جویریه ده، حضرت جویریه دې نوم بره و، بره نیکۍ ته ویل کېږي، جویریه یعنې بره، نوم یې بره و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چیا کړل، هغه به نوم ورته بدل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې ده به هغه نومونه چې هغې کې به څه مشکل پیدا کېدو، دا بره نیکۍ ته وایي. د نیکۍ نه څه د انسان خودخواهي دا جوړي نوم دی چې د بره نیکۍ، نو دا معنا ده چې ده په اصطلاح سره هغه ته نه ښکارېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا نوم ورته بدل کړي، بل نوم یې پکې ایښولو. نو دا اصلا موږ مخکې د بني مصطلق په غزا کې دې ته اشاره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورم کال په آخرو وختونو کې د بني مصطلق نه احوال راغی چې هغوی غواړي چې په مدینه باندې حمله وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حملې د مخنیوي دپاره لاړو بني مصطلق ته باندې حمله وکړه، او ډېر بندیان یې پکې راوستي، او څه نیم سل خاندانونه او څه وزې او پسونه شیان ډېر راوسته. او بس حارث خپله چې د دې پلار و او د قوم رئیس و هغه وتښتېدلو، هغه لاړلو او دی یې راوستله. چې کله یې راوستل دلته نو دا د ثابت بن قیس هغه ورسېدله، خو هغه بیا ورسره مکاتبت وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله چندې دپاره راغله نو بس ده ورته وویل چې ته داسې وکړه، زه به ستا د مکاتبت ټولې پیسې ورکړم، خو ما سره نکاح. دا خبره موږ مخکې کړې وه، بیان کړې مو دا ټوله شی. نو حضرت جویره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح په 5م کال کې وشو، ځکه 4م کال چې ختم شو د دې نه بعد د نکاح وشوله. نو 4م کال په آخر وختونو کې یا د 5م کال په اوایلو کې بیا د هغه وشوله، د نکاح وشوله. حضرت جویریه چې وه ډېره زیاته دینداره وه، او ډېر زیات د ذکر و اذکار و تلاوت و دا شیان به ډېر زیات کوله. نو یو ځل دا خپله یې دې نه امام بخاري رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړی دی حضرت جویریه رضی الله عنه چې یو ځل زه سحر مونځ مې چې وکړی، د سحر مانځه نه بعد په ذکر و اذکار باندې کېناستم. په کوم ځای کې چې ما مونځ کړی و په همغه ځای کې مې ذکر و اذکار شروع کړه. ویل مې په دې وخت کې چې ما د مانځه نه بعد ذکر و اذکار شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتو د کور نه بهر، ځکه د هغې حجرات خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد سره تړلي وو. نو دی ووتو بیرون، داسې چاش په وخت کې څاښ په وخت کې بیرته راغی. نو ډېر کافي وخت ووتو د سهار د مانځه نه بعد تر څاښته پورې، خو ډېر وخت نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی نو زه په خپل همغه ځای باندې ناست وم چې په کوم ځای کې ما هغه کولو په اصطلاح سره ذکر او اذکار کول. ویلې چې دلته زه ناست وم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی. نو ما ته ویلې چې جویریه تر اوسه ناست دی او ذکر کوي؟ ما ورته چې تر اوسه ناست یم. نو هغه ورته ویل چې ګوره زه چې تا نه ووتم ما بیرون 4 کلمات 3 ځلې تکرار کړل چې دا ستا د هغې وخت نه تر اوسه چې دا څومره ذکر کړی دی هغه د هغوی نه افضل او بهتره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ویلې؟ وی هغه ته چې د اول نه تر اوسه ناست یې څونه ذکر و اذکار چې دې کړي دي، ما صرف په بیرون 3 ځلې 4 کلمات تکرار کړل چې د تا د دې هغه نه چې دا کوم یو وخت تا تېر کړی دی دا د هغې نه بهتره وه 4 کلمات. امام مسلم رحمت الله دا حدیث را نقل کړی دی، وایي چې جویریه د رضی الله عنه ته وویل چې هغه کلمات 4 دا وه: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. دغه 4 کلمات دغه دي: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. دا 4 کلمات ما صرف 3 ځلې ولوستل، خو دا د 3 ځلو د دې کلماتو ثواب دومره ډېر و چې دا تا د سهار نه تر سهار په وخته پورې چې څومره ذکر کړی د هغې نه افضل و. نو ځکه دا حدیث امام مسلم را نقل کړی په فضایلو د هغه کې ذکر کې چې که څوک دغه کلمه دا 4 کلمات ووایي 3 ځلې نو الله پاک ډېر زیات اجر ورکوي. نو ځکه ورونه چې دا حدیث واوري باید په دې باندې خپل اذکارو کې دا کلمات شامل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویری نه غنه دا حدیث را نقل شوی دی. بیا دا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د ابوبکر صدیق په زمانه کې او د فاروق رضی الله عنه په زمانه کې و. یو روایت راځي چې محدثینو راخسته او سیرت کتابونو ویل چې حضرت عمر فاروق چې کله خلیفہ شو نو د خلافت په دوران کې موږ مخکې دې ته اشاره کړې وه چې حضرت عمر ټول خلکو دپاره تنخواګانې کلنۍ تنخواګانې په کال کې به ورکوله، هغه یې مقررې کړې. بلندترینه اوچترینه تنخوا چې وه هغه د امهات المؤمنین وه. امام احمد حنبل روایت راخستی دی چې امهات المؤمنین ته 10,000 تنخوا تعیین کړه، خو حضرت
عایشه بیبي ته 12,000 تعین کړه. خو نور سیرت کتابونو محدثینو به دا روایت راخسته چې نه ټولو ته 12,000 وه. خو حضرت جویریه، حضرت صفیه او حضرت میمونه دا درې چې وې دا مهاجر شوي نه وې، نو دوی ته بیا لږ هغه کړله، شپږ زره تعین کړه. نو چې کله دوی ته 6,000 شو، هغوی ته 12,000 یا 10,000، نو هغوی شکایت وکړه چې ولې موږ ته دا کم شوي. نو حضرت عمر فاروق ورته وویل چې وجه دا ده چې تاسو هجرت نه ده کړې، د هجرت په وجه مې هغوی ته ډېر کړی، تاسو ته کمه شوله. نو هغوی وانه خستله، وایي دا موږ نه اخلو. حضرت عایشه چې کله خبره شوه راغله حضرت عمر فاروق ته ورته ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تر اخره وخته پورې موږ ټولو امهات المؤمنین ته او خپل ازواج مطهراتو ته به مساوي برخه راکوله. نو چې هغه کړي دي نو هغه وکړه. د چې کله خبر شو حضرت عمر فاروق دستي دي ټولو تنخواه ما یو شان کړه، یعنی 10,000 د یو د امام احمد حنبل روایت ده چې 10,000 او د نورو محدثینو هغه روایت ده چې 12,000 تنخواه ده. نو په هر صورت باندې حضرت جویره ته بیرته هغه 12,000 چې کوم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم مساوي برخه ورکوله، نو د نورو امهات المؤمنین سره د دې برخه هم څه کړله، هغه ورسره کړله. د 15 کلونو په هغه باندې په 55 هجري کې دا وفات شو. 15 کاله عمر وکړي، 50 هجري کې د امیر معاویه رضی الله عنه په وخت کې دا وفات شوله. نو د عمر تقریبا 15 کاله ډیر عمر دی، نو دا بیا وفات شوله او دام په جنت البقیع کې ځکه په مدینه کې اوسېدله، عمل ته خاورو ته وسپارله شوله. د دې نه وروسته نهمه بیبي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله بیبي ده، هغه د ام المؤمنین سید ام حبیبه رضی الله تعالی عنہ په نامه یادېږي. د دې اصلي نوم چې رمله بنت ابو سفیان و، رمله بنت ابو سفیان د دې نوم و. نو دا چې وه دا د اولینو مسلمانانو د جملې نه وه. د دې خاوند چې عبیده بنت جحش، عبدالله بنت جحش د دې هغه ورور و، د زینب ورورو، حضرت زینب بنت جحش، عبید الله ورورو، عبدالله ورورو، دا دواړه. نو عبید الله په اول مسلمانانو کې عبدالله بن جحش، عبید الله بن جحش، زینب بن جحش، بلکې ټول خاندان د جحش خاندان چې کوم دا ټول په اول وخت کې ایمان راوړی و. داسې کار وشو چې بیا کله دوی په اول وخت کې چې کله مهاجرین 5 کال باندې حبشې ته تلل، نو دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان لور وه، د مشرکینو د غټ سردار لور وه. نو دا د عبیده د جحش ښځه وه. نو هغه څون اسلام یې راوړی و، نو بس د مهاجرینو اولو مهاجرینو کې هغه هم لاړلو. چې کله هجرت یې وکړه حبشې ته چې کله لاړلو، نو هلته عیسایي شو. یو روایت داسې سیرت کتابونو راخسته چې دا عبیده چې کوم یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د بعثت نه مخکې د یهودیت و دغه سره د عیسایت سره اشنایي وه، او بلکې وایي چې عیسایت دین قبول کړی و. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د رسالت باندې ایمان راوړو او هغه کې، خو چې کله حبشې ته لاړ نو حبشه کې خو ټول عیسایان وو، نو بیرته هغه نظر وګرځېدو، هلته شپې وروسته هغه کړه او دا خپله ښځه ام حبیبه رضی الله عنها یې پرېښوله. بس هلته شراب ډېر خوړل، ایسته به د شرابو باندې دی مړ شو. نو دا کونډه شوله، تنه جدا هم شوه تېنه، ځکه هغه کافر شو، دې ته نه جدا شوه. نو د هغې نه وروسته بیا دا ښځه خپله پرېښوه. نو بیا وروسته هغه مړ شو په دې شرابو ډېر شرابو څښلو باندې. بالاخره دا کونډه شوه. چې کله کونډه شوه نو دا سره د کونډتوبه او سره د دې چې د ابو سفیان لور وه، د یو غټ سردار لور وه او زندګي هر څه حیثیت خو بیا په مکه کې ډېر خو د ایمان او اسلام باندې ځان ټینګ پاتې کې. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجر شو او مدینې منورې ته راغی، د 9 کال په اوایلو کې موږ مخکې دې ته خبره کړې مکتوباتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 9 کال باندې مختلفو منطقو ته مکتوبات ولېږل. هغې مکتوب کې 2 مکتوبونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشې پاچا نجاشي ته ولېږل، چې په یو هغه کې په یو خط کې یو مکتوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نجاشي ته د اسلام دعوت ورکړی چې اسلام قبول کړي، او په دې دویم خط کې بیا ورته لیکلي و چې ام حبیبه چې د ابو سفیان لور ده، نو دا ماته همدغلته په نکاح کې بیا راولېږه، او نور مهاجر چې څومره دغلته اوسېږي ټول راولېږه، ځکه دلته موږ ورته ضرورت دی، تاسو ورته ضرورت نه لرئ. نو بیا نجاشي هلته دا خلک ټول مهاجر او خپل غټ چارواکي جنرالانو دا خلک ټول راوغوښته، هغې ته ډېره ښه ډوډۍ وکړه، او د ډوډۍ په دې جریان کې د حبیبه نکاح وتړل شو، او د خپل جب نه نجاشي یعنې خپل د باچۍ د هغه نه 4,000 درهم دې ته مهر تعین کړي. دا نور امهات المؤمنین مهر معمولا 500 درهم، خو دې 4,000 درهم هلته، او د هغې نه وروسته په کښتۍ کې راکې
کېنول او مدینې منورې ته راورسېدل. نو په 9 هجري کال د خیبر د فتح په وخت کې دوی راورسېدل. نو د فتح نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو بیا د ام حبیبې سره ملاقات وشو. دا ام حبیبه چې کوم یو خو د دې غټه خبره دا و چې د ابو سفیان لور ایمان یې راوړ. بله خبره دا ده چې په هجرت کې په هغه حالت کې چې ډېر سړی هغه یو بیا کونډم شي او ماشوم ولري نو څه به کېږي. نو ځکه دا ډېره صابره او شاکره ښځه وه چې کله بیرته راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیاته اتباع کوله او ډېر زیات ورباندې ګران او محبت یې ورسره و او د هغه درناوي او عزت په ساتلو سره د دې چې پلار یې هغسې بدا بلا وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت د محبت یو قصه مخکې کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې ابو سفیان کله چې په 8 هجري باندې د مکې د فتح نه مخکې راغی مدینې منورې ته چې د حدیبیې صلح بیرته نوي کړي ځکه هغوی خو ماته کړې وه ورانې کړې وه. نو راغی اول راغی د هغه سره د ام حبیبې کور ته. نو په دروازه کې ودرېدلو چې کله لور ولیدلو چې پلار مې راغی د مشرک و نو زر ننوتلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره یې لرې کړله تېنه اخواته کونج کې کېښوه. نو پلار یې ورته وویل چې لورې دا بستره دې د ما د شان سره مناسب ونه ګڼله ځکه زه غوړ سردار یم او دا بستره کمزورې بستره ده او کنه زه دې مناسب ورنګل چې دلته کېنم. نو هغې ورته وویل چې نه څه خبره نشته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره ده هغه خو د الله پاک پیغمبر او نبي دی او ته خو مشرک او نجس نو ته په دې نشې کېناستی. نو ځکه بس په دې خبره ابو سفیان ته غوسه ورغله همداسې ویل ته چې ما نه جدا شوې نو په شر ککړه شوې. نو بس ایسته تېنه روان شو. دا د هغې هغه محبت او مینه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لرله. او دې سره چې کومه نکاح شوې وه د نکاح حکمت مو مخکې لږ بیان کړی و دا اشاره مو ورته کړې وه چې دا ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه چې ابو سفیان د ده خسر شي او د زوم شي نو د اختلافات به ختم شي. او حقیقت خبره هم همداسې ده دا په 9 هجري د خیبر د غزا نه بعد یعنی دلته راورسېدل نکاح په 9 هجري کې شوی وه خو د دې نه بعد د ابو سفیان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې بیا جنګ نه ده شوی بلکې په 8 هجري کې بیا خپل ابو سفیان مسلمان شو. یعنی د دغه نکاح په برکت باندې دومره کار وشو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې اول د درس په تیر درس کې دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څونه نکاحګانې کړي دي هرې نکاح تر شا یو خاص حکمت او یو خاص هغه موجود و. بله 9مه بیبي چې کوم یو ده بلکې 10مه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفیه بنت حیی بن اخطب ده. صفیه بن حیی بن اخطب دا د دې نکاح او د ام حبیبې نکاح کې لږ فرق دی. ام حبیبه چون د هجرت د 9 کال په اوایلو کې د خیبر د غزا په جریان کې هلته په نکاح شوې وه په هغه کې په حبشه کې نو هغه لږ مخکې په نکاح شوې وه او دلته حضرت صفیه د دې نه وروسته راغله ځکه هغه د خیبر د غزا نه بعد نکاح شوه. نو دا دواړه په یو کال شوي ام حبیبه او صفیه رضی الله عنها دواړه په 9 کال باندې یو نکاح د هجرت او د هغه د خیبر د غزا نه مخکې شوی یو د بلې نکاح چې د هجرت هغه نه وروسته شوی. دا حضرت صفیه چې کوم یوه دا د دې نوم اصلي زینب و اصل نوم یې زینب و او دا حیی بن اخطب نظیری چې هغه د اسلام سخت دشمن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه لور و. دې په باره کې موږ مخکې معلومات د خیبر په غزا کې او د هغې نه د هجرت په اول ورځ باندې چې قبا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هلته موږ دا خبره بیان کړې وه د دې هغه. نو حضرت صفیه چې کوم یو د حیی بن اخطب لور وه خو دا د پلار او د مور د دواړو طرف نه دې نسب رسېدو هارون علیه السلام ته. نو دا په اصطلاح سره لکه موږ چې سید ورته وایي دغه چې د قوم کې دا سیدان و دا قوم چې د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام کوم اولاده چې وه هغه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد چې کوم یو دی سید موږ تاسو ورته وایي دغسې دا هم سیده وه. نو ځکه دا په خپل قوم کې ډېر معتبر هغه نو دا اصلا داسې شوله چې کله حیی بن اخطب ووژلی شو. حیی بن اخطب په دې بنو نذیر نه چې کله شړل کېدو نو ډېر زیات دولت او مال د ځان سره وړی و هلته په خیبر کې ایښی و. نو چې کله دی ووژل شو د هغې نه بعد د شی چې پاتې و د زوم کنانه بن ربیع دا کنانه بن ربیع صفیه رضی الله عنها مخکې دا د زینب نکاح د کنانه بن ربیع سره شوی و. نو هغه د خزانه مزانه ټولې د زوم ته پاتې شو. هغه قرار یو ځای کې پټه کړه چې کله په 9 هجري کال باندې د محرم میاشت او د هغې نه وروسته چې کوم میاشت سفر په دې کې چې کله خیبر فتح شو د فتح نه وروسته یو د منځ کې قرارداد وشو. په دې قرارداد کې دا خبره وشو چې سپین زر او سره زر او وسله دا به څوک نه پټوي که دا چا پټه کړه نو الله د رسول د ذمې نه خلاص دی. خو بالاخره په کنانه بن ربیع باندې دا شی ثابت شو چې سره زر او سپین زر یې
د حیی بن اخطب هغه مال او دولت یې تړلی دی. نو بالاخره هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ کړ. چې مړ شو دا صفیه رضی الله عنها نه کونډه پاتې شوه. چې کونډه پاتې شوه نو بندیانو کې دام راغه شو، ځکه دې خاندان کسان بندیان شو، ځکه دوی خو جرم وکړ. نو دام په دې بندیانو کې راوستلی شوه. چې کله بندیانو کې راوستلی شوه نو په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا خبر ورکړ چې دغسې د حیی بن اخطب لور سردار او کنانه بن ربیع چې دا سردار دی د ښځه او د هغه لور ده، نو دا خو د تا سره لازمه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوغوښتله. خو دا په دې وخت کې چې کله دا جنګ کېدو نو دا حایزه وه یا په اصطلاح سره ماهوار مریضي لرله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو نو هغه یې وځنډوله. نو د خپل ځان ته انتخاب کړه. نو چې کله د حیض نه پاکه شوه او غسل یې وکړه، د غسل نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د انس بن مالک هغه ته ورته ویلې چې دا د نکاح دپاره هغه که تیاره کړه. نو بیا چې کله نکاح وشوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم شب زفاف ته لاړلو، نو دې ته خبرې باقاعده وکړه چې ګوره ستا پلار چې و د موږ سره دښمني راخیستې وه او تر دې اندازې پورې دښمني وکړه چې بالاخره مړ شو. نو د صفیه رضی الله په باره کې موږ یو خبره مخکې د ابن هشام په حواله کړې وه چې حضرت صفیه چې کله پلار او ترې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبا کې ملاقات وکړ، نو چې کله کور ته راغی هلته د ورور ته نه پوښتنه وکړه چې لالا دا همدا سړی دی چې کوم یو نبي اخر زمان دی چې بالکل همدا سړی دی. نو بیا هغه ته نه پوښتنه او صفیه رضی الله ناسته وه دا خبرې اورېدې. د همدنه ابن هشام دا روایت راخیستی دی. دی وایي چې بیا مې کاکا پوښتنه وکړه چې لالا نو چې رښتیا نبي اخر زمان دی، نو د مونږ پیغمبرانو علیه السلام او مونږ ټول امت دا تعهد هغه ورکړی دی الله پاک ته چې مونږ به هغه باندې ایمان هم راوړو، د هغه نصرت به کوو. نو اوس خو خبره دا ده نو څه به کوو؟ نو حیی بن اخطب وایي زما پلار حضرت صفیه وایي زما پلار ورته وایي چې تر مرګه دښمني. نو دا خبره خو همدې اورېدلې وه. نو چې دا خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړې نو پوه شو چې رښتیا دا خو هغه خبره ده چې کومه د ما پلار کړې وه چې تر مرګه به دښمني ورته کوو او سره دې دی چې دی نبي اخر زمان دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ایمان اسلام وړاندې کړ. چې کله اسلام وړاندې کړ اسلام یې راوړلو. بیا نکاح نه بعد سبا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیمه وکړه. د هغې نه بعد یو روایت محدثینو راخستی دی، وایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ته ورته وایي حضرت صفیه ته چې ګوره که چېرته داسې چې اسلام دې د زړه د اخلاص او د زړه د تل نه یې قبول کړی، هسې دې د هغه په حساب قبول کړی د ظاهر په لحاظ باندې، نو بالکل تا ته اجازه ده، زه به تا پرېږدم بېلته لاړ شه خپل هغه ته د مور او پلار کورنۍ ته دې، نو بس ایمان خلاص یې هېڅ خبره هم نشته دی چې تا هغه نه کوي. هغه ورته وایي چې نه چې زه په تا باندې په هېڅ صورت هغه نه ورکوم. او ما خوب هم لیدلی و چې زه خاوند مې لا ژوندی و کنانه بن ربیع چې ما خوب ولی چې سپوږمۍ راشي زما په لمن کې راکېوځي، نو ما ته همدومره کافي دی، بس تا په نبوت کې ما هېڅ قسم شک او شبهه نشته دی. نو د دې نه وروسته دا چې کله مدینې منورې ته راورسېدل، نو دا خو ښه د مالدار سړي ښځه وه او د ښه د مالدار سړي لور هم وه، نو ښه دا د سرو زرو شیان ګوتې متې او دا غوږوالۍ دا شیان ډېر شیان یې لرل. نو چې کله مدینې منورې ته راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته او حجراتو کې ځای په ځای شوه، نو حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها دې هغه ته ورغله استقبال او ستړي مشي ته ورغله. نو چې کله ورغله چې ستړي مشي خواره مشي و چې نورې ښځې هم راغلې د دې هغه ته، نو دې خپل دا لاکېټونه او دا شیان راواخیسته دا سرو زر هغه د څه برخه په فاطمه الزهرا ته ورکړه، ځکه چې دا ورته خلکو معرفي کړه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشرۍ او محبوبه لور همدا ده. نو دې ته هغه خپل ګاڼې ده ته ورکړي او څه په نورو هغوی باندې ویشلې، یعنې دومره سخاوت او دومره هغه لرلو. او بله دا چې دې په باره کې راځي محدثین وایي چې د ډېر بهترین قطغ به یې پخولو، ډېره ښه ډوډۍ پخوله. نو معمولا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله کله خوراک او هغه رالیږلو چې کله به دې پخوړو، ځکه دا خو د خان سردار ښځه وه او د خان سردار لوره وه، د هغه د میلمنو په هغه باندې پیدا. نو تر ټولو امهات المؤمنینو کې په ټولو کې ښه ډوډۍ چې پخوله همدې پخوله، ښه قطغ یې پخولو، ښه هغه یې په اصطلاح سره طعام پخولو. نو ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله تحفه او هدیه رالیږله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګرام سره دی چې دا ټول شیان تیر شوي خو دی هغه کړلو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل اختیار محدثینو دا غره اخیستی روایت وایي چې یو ځل د دې او د عایشې بیبي او د حضرت حفصه د حضرت عمر بن خطاب د لور ترمنځ بنې کله لانجه راځي، دا د عام فطري شی دی. نو دې ترمنځ چې دعوه شوه نو هغې ورته هغه وکړه داسې پیغور یې ورکړه او یهودنې ته یې موږ سره خبرې کړې. نو دا
دا غریبه خفه شوه او رښتیا خو د یهود ښځه مو او د یهودي لور هم وه نو دا خو هغه نه وه نو دا په ژړا شوه چې کله په ژړا شوه ناسته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ورته ویل چې ولې ژاړې څه خبره ده ویل چې دا چې ما ته خو عایشې او حفصه د ابوبکر صدیق او د عمر خطاب لورګانو دواړو پیغور راکړ چې ته خو یهودنه یې او ما ته داسې هغه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګوره ته خو عجیبه هغه یې تا به ورته ویلي وو چې زه خو د هارون علیه السلام هغه یم لمسی یم او بیا د نبي آخر زمان ښځه یم تاسو نو به څنګه ما باندې پاپۍ جګوئ په خرا باندې جګوئ ما نیکم پیغمبر تیر شوی دی د پلار د خوان هم د هارون علیه السلام هغه وه او د مور د خوان هم د هارون علیه السلام هغه وه دواړه پلارونه هغه ته رسېدل یعنې سیده وه خپله نو تا به دا خبره ورته کړې چې زه نیکه مې د هارون علیه السلام هغه نه یم او پیغمبر مې په اصطلاح سره د سیدانو سردار دی نو تاسو څنګه په ما باندې دا خبره کوئ تاسو لا به دونه درجه د پلارونو یې که نه وئ ما درجه د ته نه ډېره جګه ده دا خبره چې وکړل حضرت صفیه بیا دلاسه شوه بیا غلې شوله یو وخت یو بل حدیث هم راغلی دی چې روایت راغلی چې یو ځل دوی په سفر کې سره یو ځای وه نو د دې اوښ خراب شو چې خراب شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ورته ویلې هغه ته حضرت حفصه ته حضرت عمر بن خطاب لور ته هغه لږ په مزاج کې تونده وه نو هغې ته ورته ویل چې دا خپل اوښ دی تاسو د هغې سره اوښان ډېر وو دا یو اوښ دی هغه ته ورکړه حضرت صفیه ته ورکړه چې هغه پیسوره شي دا خپل اوښ خراب دی نو هغې وویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دې یهودنې ته خو یې نه ورکوم نو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو حتی یو روایت امام طبرانی رحمت الله علیه راخسته ده وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده د دې خبرې په واسطه باندې 3-4 میاشتې حبسې ته بیخي وطاق ته ورنه راغی بیخي ته نه خپه او حتی بل روایت امام طبرانی راخسته چې دې ته طلاق ورکړي یعنی تر دومره اندازې په دې خبره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو چې ولې دا کوي تاسو خو دونه ګورئ چې تاسو څوک یې د کوم چا لورګانې د چا ښځې دونه خو دا د کورنۍ هغه ته خو وګورئ تاسو یو وخت کې د دې په باره کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو نو دا ډېره زیاته خفه وه او راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه وکړه نو خیر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ابوبکر صدیق حضرت صدیق نه وروسته حضرت عمر دوی دپاره تنخواګانې مقررې کړې ټولې 6,000 خبره وکړه چې دې دپاره 6,000 واده قبول نه کړه بیا وروسته هماغه نورو په شان باندې هماغسې ټولو سره شوه یو وخت کې د دې یو وینځه وه خو طبیعي خبره دا ده چې نوکر یې خامخا د نوکر د وادار نه خو کله شکایت کوي نو د خادمې او د وینځې حضرت عمر فاروق ته خبر ویوړلو چې د هغه کې صفیه کې 2 نقصونه دي 2 غلطیانې پکې دي یو دا چې د هفتې د ورځ یوم السبت چې د یهودیانو په اصطلاح سره معتبره ورځ ده هغوی ډېر زیات هغه کوي دې ته د دې احترام وسم ساتي او بل دا دی چې د یهودیانو خپلو خپلوانو سره اړیکې لري یهودیان خوښېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څوک ورولېږلو چې د دې 2 شیانو په باره کې معلومات ترې واخلي حضرت صفیه ته چې کله هیئت راغی اما څوک چې هغه رالېږلو حضرت عمر فاروق نو ورته چې ګوره چې د کومې ورځې نه الله عزوجل د شنبې په ځای باندې موږ ته د جمعې ورځې راکړې ده نو د هغې نه وروسته ما د سبت او د هفتې د ورځې بیخي احترام نه دی ساتلی اوس هماغه د جمعې ورځې قدر او عزت ساتم او دا چې زه د یهودیانو هغه کوم په اصطلاح سره میلمستیا او کومک ورسره کوم خو هغه خو زما خپلوان دي دا خو صله رحمي ده صله رحمي خو زموږ د دین اصل دی صله رحمي نو زه دا د صله رحمۍ په خاطر باندې کوم دا دې په خاطر نه کوم چې هغه دی څه بله ورته وایي چې زه یهود مې خوښي یهودیانو په دغه خاطر یې کومه نو هغه خبره حضرت عمر ته چې کله ورسېدله نو هغه پوه شو چې اصلي خبره دا ده نو دا وینځه هغې راوغوښتله حضرت صفیه راوغوښته ورته ویل چې دا شیطاني دې ولې کړې وه هغې ویلې بس زه علامت یم شیطان نه د زړه کې دا خبره واچوله چې دا خبره وکړه هسې یو خبره وه نو اوس حضرت صفیه باید دې ته جزا ورکړې وی خو حضرت صفیه د دې په خاطر باندې چې دې غلطي کړې نو دې ورته ویل زه نوره ازاده یې بس ته مه ازاده کړې ایسته یې وبخله یعنې دومره کمال خبره دا ډېره مشکله وي چې یو څوک دونه غلطي وکړي هغه ته جزا ورکول پکاري او دې دا هغه وکړه چې حتی هغه یې بیخي هغه کړله آزاده کړه چې ځان ته آزاده د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې چې کله هغه باغیانو د حضرت عثمان دا انشاءالله چې حضرت عثمان سوانح ته موږ هغه کو هغه کې به تاسو به دا خبر واورئ چې حضرت عثمان د باغیانو د خوانه کله معاشره شو نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها به
اوبه اخیستې او دا بیا وروړلې، خو باغیانو نه پرېښولو. نو بیا امام حسن رضی الله تعالی عنه د حضرت صفیه د کور نه د حضرت عثمان تر کوره پورې داسې غټ لرګی کېښودو، په دې لرګي به یې ورته خوراک اوبه او دا شیان حضرت صفیه رضی الله عنها ورسولې. یعنې دا دومره غټه هغه وه چې په هغه حالاتو کې د هغه د مسلمانانو هغه خپل هغه به یې ساتلو. دا د حضرت صفیه رضی الله عنها د امیر معاویه په د دوره کې په 50 کال باندې وفات شو، 50 هجري کې چې د امیر معاویه رضی الله عنه هغه وفات شو. عمر په دې وخت کې ځنو لیکلی 52 کاله او ځنې لیکلی 80 کاله، یعنې 80 کاله یا 50 کاله دومره عمر پاتې کې. او دا هم په بقیع هدیره کې هماغه ځای کې چې ما ویل چې د امهات المؤمنین دپاره ازیا جدا شوې په همغې ځای کې دا خاورو ته وسپارله شوله. 19مه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو ده د سیده میمونه رضی الله عنها، دې په باره کې موږ معلومات مخکې وړاندې کړی وو چې دا اصل د ام الفضل د حضرت عباس د ښځې خور وه او دا کونډه شوې وه او دا په مکه کې اوسېدله. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قضایي عمرې ته راتلو، نو قضایي عمره کې بیا د دې سره بیا نکاح وکړه. میمونه رضی الله عنها د حارث لور وه، هلالیه قبیله په نامه باندې چې کومه قبیله وه د هغې وه. دا مخکې کوم خاوند دی چې خاوند دی وفات شولو، د خاوند د وفات نه بعد همداسې کونډه وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره بیا نکاح وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه ته تلو د عمره قضا په 9 هجري کال کې، د اخره بیبي همدا ده، دې نه وروسته بیا د چا سره نکاح نه ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دی هلته داسې خبر شوی و چې دا کونډه شوې ده او د لومړیو مسلمانانو د جملې د ام الفضل خور ده، نو ځکه یې دې سره هغه وکړله. او دا زینب ام المساکین چې کوم یو هم د دې خور وه، د دې میمونې خور وه، ام المساکین زینب او دا او ام الفضل دا سره خورګانې وې. نو هغه رشته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وه. نو د دې ته ځکه پیغام ولېږلو حضرت جعفر بن ابي طالب ته ورته وویل چې ته دا ورشه ما سره چې نکاح وشي. نو هغه چې کله ورغی، چې کله د عمرې مراسم خلاص شو، حضرت عباس ورته وویل چې بس نکاح ته تیاره ده. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد دا و چې په مکه معظمه کې د هغه وکړي ولیمه ورکړي، خو خلک اجازه ورنکړه، بس دا ولیمه پاتې شوه. راغله د سرد مقام، د سرد په سین باندې دی سیرفې، دلته چې راورسېدل بیا دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وکړي، خلکو ته ولیمه دا کوم چې خپل کسان ورسره وو دوی ته ولیمه او دا شیان وکړل او همدلته د واده شپې تېرې کړې. نو قسمت خبره دا وه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صرف 3 کاله تېر کړه، صرف 3 کاله تېر کړه. خو په دې 3 کالو کې دا ډېره هوښیاره ښځه وه، ډېر زیات قرآن شریف یې یاد کړی او حدیث هم ډېر یاد کړی. نو حدیث ډېر زیات یاد شوي دي. اول درجه حدیث په امهات المؤمنین کې حضرت بیبي عایشې نه روایت شوي، دویم ام سلمه نه روایت شوي، دریم د حضرت میمونه رضی الله عنها روایت شوي، ځکه د حدیث سره ډېر شوق او ډېر هغه لرلو. بیا چې کله دا عمر یې د 4 کاله عمر و او 4 کلنۍ کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ وخت تېر کړ. نو د هغې نه وروسته په 4 کلونو کې بیا دا وفات شوه. او په همغه ځای کې په مکه کې دا مریضه شوه، چې کله دا وفات کېدله نو دا په مکه کې مریضه شوه. چې کله په مکه کې مریضه شوه، نو دی ورته ویل چې ما د مکې نه وباسئ، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ته په مکه کې نه وفات کېږې. نو هغه صرف هغه کوم ځای کې چې نکاح شوی وه همغه ځای ته چې ورسېده، بس هلته وفات شوه، په همغه ځای کې ختم شوه. نو ما مخکې درس کې ویلي و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې حضرت خدیجه په مکه کې په جنت المعلا کې ښخ شوې، خاورو سپارل شوې، او حضرت ام میمونه رضی الله تعالی عنها دا په هغه کې ښخ شوه، په سرب کې د مکې نه لږ بیرون وتلې دلته ښخ شوې ده. او باقي 9 بیبیانې چې کوم یو دي هغه په ټولې جنت البقیع کې څنګه به دروازه نه نوځي، مخامخ اول ځای دی همدوی راځي په دې ځای کې. هغه لږ چاردیوالي خو نه ده، خو داسې سادیوالي غوندې معلومېږي، ځان ته جګ ځای دی او دیوال ته لږ تاو دی، همغه ځای کې دوی هغه شوي دي. دا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د 11 مېرمنو او مختصر تعارف او مختصر پېژندنه چې موږ وړاندې کړه. اوس راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادونو ته، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادونه څه هغه لري، د هغې په باره کې مختصر معلومات کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د ابراهیم نه چې انشاءالله وروسته بیا راځي، د هغې نه غیر نور ټول اولاد یې 4 لورګانې او 2 زامن، 6 اولادونه د حضرت خدیجې نه وو او ټول په مکه کې پیدا شوي، ټول په مکه کې د هجرت نه مخکې پیدا شوي. نو مشر زوی غالبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې
چې 22 یا 26 کلونو ته ورسېدو. په 25 کلنه کې هغه واده وکړ، نو 26 یا 28 کلونو کې د قاسم په نامه باندې مشر زوی، مشر اولاد هم دا پیدا شو. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ویلي. په دې حدیث کې ډېر ځای کې راځي چې ابو القاسم په نامه باندې یاد شوی دی. نو دا د همغه مشر زوی په وجه باندې د ابو القاسم باندې مسلمان شو. نو وايي ځینې روایتو کې راځي چې 2 کلونو په عمر چې شو قاسم رضی الله عنه د دې وفات شو، او د هغې نه ځینې وایي چې نه لږ 6 کلن 15 کلن دغه ځای کې وفات شو. په هر صورت د هغه نه مخکې د نبوت او د بعثت نه مخکې وفات شو. د اول زوی و چې قاسم نومېدلو، مشر زوی. بیا د دې نه وروسته په 13 کلنۍ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 13 کلونو ته ورسېدو، نو حضرت زینب مشر لور همدا وه، دا پیدا شوه. حضرت زینب په 13 کلنۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوه، مشر لور وه. او دې نه وروسته په 33 کلنۍ کې 34 کلنۍ کې بیا هغه پیدا شوه، حضرت رقیه پیدا شوه چې وروسته انشاءالله بیا هغه راځي. بیا د هغې نه وروسته په 15 کلنۍ کې بیا حضرت ام کلثوم پیدا شوه، او بیا د هغې نه وروسته حضرت فاطمه الزهرا پیدا شوه. د فاطمه الزهرا د پیدایش په ارتباط باندې 2-3 روایتونه دي. یو روایت دا دی چې نبوت نه مخکې 15 کاله مخکې پیدا شوې ده، او بل روایت دا دی چې نه د نبوت په اول کال پیدا شوې. درېیم روایت دا دی چې د نبوت په اول کال چې د اول کال پوره شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې 40 کلونو ته ورسېد په دې کې پیدا شولو. دغه قول ته چې دا په د نبوت په اول کال پیدا شوې ده، دې ته د سیرت کتابونو ترجیح ورکړي دا قول صحیح دی. د نبوت په اول کال باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو، 40 کلونو ته چې عمر ورسېد، نو حضرت فاطمه الزهرا پیدا شو. نو په لورګانو کې کشر لور دا وه. او د دې نه وروسته بیا بل زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله په نامه باندې چې دا غالبا د نبوت په 3م کال په شاوخوا کې یا په 4م کال په دغه وختونو کې دا پیدا شو. ځکه دا چې کله پیدا شو بیا وفات شو، نو عاص بن وائل چغې کړې چې بس محمد چې دی مزمم دا ابتر شو، میراث شو، او اولاد مړ شو، نارینه اولاد هم دا و. یو قاسم مخکې مړ شو، دا بل مړ شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 لورګانې پاتې شوې، او د زامن چې د وفات شو. د زامنو د وفات په باره کې ځینې محدثینو خبره کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نارینه اولاد نه پیدا پاتې کېدلو. 3 وړه اولاد یې وشو، 3 وړه وفات شو. یو خبره چې رښتیا د سړي زړه ته پرېوځي او دوی کوم دلیل لیکلی هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خپله پیغمبر او نبی آخر زمان و، د نه وروسته بل پیغمبر نه راتلو. یو مسله دا ده. دویمه خبره دا ده چې اولاد خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد به وو، خو پیغمبران خو نه وو، معصوم خو نه وو. نو که چېرته بل پر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادونه پاتې وي، اوس که قاسم پاتې وي، عبدالله پاتې وي، نو چې دی وفات کېدو د هغوی عمر به ښه کافي عمر هغه ته رسېدلی وو، ښه ځوانان به وو. نو خلکو به کېدای شي همدا مشران تعین کړی وي، او د مشرانو هغه اهلیت چې کوم یو په ټولو مسلمانانو کې کوم یي، نو په دوی کې خو به هغه نه وو. نو که دی مشر کړی وي، خلیفه یې تعین کړی وي، نو خلکو ته به مشکلات پیدا کېده. بل دا دی چې دا خلکو به د دوی دونه ډېر زیات ناز او هغه کولو، ډېر زیات خیال به ساتلو، چې دغه خیال او ناز کله کله تاوان کوي انسانانو ته. نو ځکه الله پاک د خپل حکمت په حساب باندې چې دا نبی آخر زمان دی، دا لانجم و چې کېدای شي د دې خلکو ذهن داسې بدل شوی چې نبوت دعوی کړی زه خو د پیغمبر زوی یم، زه نبي یم. نو دا ټول مشکل حکمتونه پکې بیان شوي دي. په دغه حکمتونو باندې الله پاک عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه اولادونه پاتې نه کړه، ټول په ماشومتوب کې وفات شو. نو اول حضرت زینب چې کوم یوه دا د نبوت نه مخکې وایي چې هغه ته عاص بن ربیع ته دته په نکاح ورکړه. ځکه عاص بن ربیع چې کوم یو ډېر ابوالعاص چې و دا ډېر نیک سړی او بلکې په مکه کې د امین په نامه یادلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د امین صادق په نامه یادلو. دا سړی ابوالعاص هم د امین په نامه یادلو. دا د حضرت خدیجة الکبرا د خور زوی و. نو ځکه دته دا هغه ورکړله، دا لوري ورکړه، زینب مشر لوري دته ورکړه. او رښتیا هم همداسې ثابت شو. د ایمان اول وخت کې را نه وړو، بلکې د هجرت غالبا 4م که په 5م کال باندې بیا د ایمان نه وړو، بیا راغی مهاجر شو. هغه ته غالبا د بدر د غزا نه وروسته د کاروان ونیول شو، بیا د اسلام راوړو. تر هغې وخته د مسلمان شوی نه و، خو مشرکینو ډېر زیات زور په ده واچولو. هر وخت به ورته جرګې راتلې چې دا د هغه لور ته خوښې کړه. ده ورته وایي چې دې کې څه ګناه ده، که مسله پکې خو د پلار کې به د سره تاسو څه لانجه ده، او دا داسې ښځه ده چې حیا او
پرده زه په هیڅ صورت هم نه خوشي کوم. نو تر اخره پورې په خپل نکاح باندې په دې خبره باندې کلک پاتې شو. د کاروان یو وخت کې د کاروان په دې مدینې په لاره تېرېدو مسلمانانو دا کاروان ونیو او بیا ورسره ژوندی ونیو مدینې ته راوستو. او په بدر غزا کې هم که تاسو خیال موږ مخکې ویلو چې بدر په غزا کې هم دا ژوندی نیول شوی و چې فدیه هماغه د حضرت زینب کوم غاړکۍ چې هغه په فدیه کې رالېږلې وه دغه سړی و ابوالعاص. نو دې دلته ونیول شو. بیا هغه وروسته بیا یو کاروان کې راتلو بیا ونیول شو چې دا دویم ځل ونیول شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یو شرط باندې تا موږ پرېږدو چې ته هغه وکړې چې زینب راولېږې. دا خبره ومنله چې بالکل به زینب زه رالېږم. بیا راغی. نو وروسته چې کله دی ونیول شو راغی مدینې منورې ته. مدینې منوره کې هغې وخت کې حضرت زینب مهاجره شوې وه. هغه راغلی و مدینې ته او دی په مکه کې اوسېدلو. نکاح هماسې لا پاتې وه. تر هغې وخته دا خبره نه وه راغلې چې د مشرک او د مسلمان نکاح سره نه کېږي. وروسته دا حکم بیا نازل شو. نو چې کله ونیول شو نو دوی ورته ویل چې موږ تا خوشي کوو خو خبره دا ده چې ته به ایمان راوړې. نو دوی ویل چې صحیح ده ایمان راوړم زه ځم مکې ته او په مکه کې دا حساب کتاب دا شیان خلاص نو بیا به راشم. هلته چې لاړو حساب کتاب خلاص کړ بیرته راغېسته ایمان راوړو. نو دوه روایتونه راغلي. یو روایت امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړی دی چې هماغه مخکینی نکاح چې کوم یو شوی په هماغه مخکینی نکاح باندې بیرته نکاح موږ هماغه نکاح باندې شوه. یو روایت دا دی چې نه نکاح تجدید شوه. خو دا د تجدید د نکاح روایت چې دی دا علماو هغه ګڼلی دی ضعیف ګڼلی دی. نو ځکه هماغه خبره صحیح ده چې کله بیرته راغی هماغه زړه نکاح چې کوم یو شوی هماغه و. ځکه دې وخت کې لا حکم نه و نازل شوی چې د مشرک او د مسلمان ښځې نکاح سره نه کېږي. دا خو وروسته د حدیبیې نه وروسته دا خبره بیا نازله شوه. د حدیبیې د هغه نه وروسته چې د مشرک او د مسلمان نکاح نوره نه کېږي. نو ځکه دا حکم خدای مخکې راغلی و. نو دا حضرت زینب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشره لور همدا وه. دې نه دوه ماشومان پیدا شوه. یو علي نومېدلو زوی او یو امامه لور نومېدله. د علي وایي چې دا په ماشومتوب کې بیا وفات شو. یو روایت دا دی. بل روایت دا دی چې نه تبوک کې نه یرموک غزا کې چې کومې د ابوبکر صدیق په زمانه کې وشوه په دې کې بیا د شهید شو. په هر صورت باندې دا دواړه روایتونه شته. خو لوري چې کوم یوه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسی وه ډېره زیاته پرې ګرانه وه. دا بیا همیشه په اوږه دروله. بخاري کې حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په مانځه ودرېدو نو هغه شو دی بیا راغله په دې اوږه باندې به دلته ورته کېناسته چې په سجده به پرېوتو. بیا چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته قیام ته نو دا بیا کېنوله چې بیا به کله دغه شو دی بیا به راغله. نو د علي رضی الله عنه د ده په باره کې چې دا د زوی کوم چې علي نومېږي نو صحیح روایت دا دی چې دی مخکې وفات شوی دی. ځکه وایي چې بخاري کې دا حدیث دی اسامه بن زید نه چې یو ځل مونږ ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی لوري ورته جواب را لګلو چې ته راشه او ماشوم مریض دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بس الله پاک یې څه فیصله کړې هماسې به کېږي. نو بیا دویم ځل بیا هغه ته ورته وایي چې د خدای په خاطر باندې راشه. هغه مور بیچاره خو زړه سولو همدا یو زوی و نو زړه ډېر هغه و. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پرې ورغی نو داسې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورسېدل چې د هغه زلکدن و او سلګۍ ته نه هغه کېدلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل د سترګو نه اوښکې لاړې. نو په دې وخت کې سعد بن عباده رضی الله عنه هلته موجود و. نو هغه ویل یا رسول الله ته ژاړې؟ ویل چې دا خو رحمت دی د اوښکې تویول او هغه ژړا نه ما منې شوې ده چې کوم یو چغې ویل کېږي. که دا نه خو انسان خو بیا ژوند نشي کولی چې دا مینه او محبتونه نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې کله دی وفات شو نو لور ته تسلي ورکړه چې بس الله پاک درکړی او امانت بیرته د امانت واخیستو بیا دی ښخ کړه. نو ځکه د علي دا زوی په باره کې همدغه روایت صحیح دی امام بخاري روایت دی. نو په دې وخت کې وفات شوی. امامه چې کوم یو د حضرت زینب لور وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسی وه په رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره ګرانه وه. دا چې کله فاطمه الزهرا سلام الله علیها وفات کېدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دا خبره ده. نو هغې وصیت وکړي حضرت علي ته چې ګوره زه چې وفات شم د ما د وفات نه بعد به زما د خور د لور سره امامه سره به ته نکاح کوې. حضرت فاطمه الزهرا چې کله وفات شوه نو حضرت علي کرم الله وجهه د فاطمه الزهرا د وفات نه بعد بیا د دې امامه سره بیا واده وکړي. نو دغه مسیان و. نو خپله زینب رضی الله تعالی عنها چې کوم یو دا بیا په اتم کال د هجرت باندې بیا وفات شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله جنازه وکړه او خپله قبر ته ښکته کړله. دویمه لورې چې وه حضرت رقیه وه. رقیه اصلا او ام کلثوم دا دوه لورګانې وې. دا دواړه لورګانې چې کله ابوالعاص ته دا مشره لور یې زینب ورکړه نو بني هاشم راغله چې تا خو لورګانې بل چاته ورکړې او مونږ ولې. نو هغې خبرې هغه کړه چې مونږ خو په دې خفه یو ډېر هغه یو. نو بالاخره هغوی ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ته
لږ وخت راکړئ، زه به دې کې مشوره وکړم چې څنګه کېدای شي. خپلې بیبي سره حضرت خدیجه الکبرا سره مشوره وکړه چې داسې ابولهب زامنو ته دا دواړه موږ جنکیانې غواړي څنګه وکړو. نو حضرت خدیجه الکبرا ورته وویل چې دا د هغه ابولهب ښځه چې د ام جمیل دا ډېره خبیثه ښځه ده، داسې بد زبانه ښځه او داسې خرابه ښځه ده چې موږ لورګانو ژوند خو به ډېر ورسره سخت شي. خو خیر ورته ناخر فکر یې وکړ چې که دا کار ونه کړو نو کېدای شي بیا دوی موږ سره سخت مخالفت وښیي. هغې وخت کې دا نو د نبوت اول کلونه دي، دا مخفي دعوت وخت دی په دې وخت کې، ځکه دوی خو وروسته په دې وخت کې له پیغلې نه وې وړې وې، خو آخر فیصله یې دواړه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت خدیجه الکبرا چې ور به یې کړو چې دا دښمني دوی موږ سره دومره سختي ونه کړي چې بیا به دښمنۍ ته خبره ورسېږي. نو ځکه یې ورته وویل چې صحیح ده، بس په نامه یې کړې ورته، ځکه دوی وړې وې هغې وخت کې. حضرت رقیه په هغه کې شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه 6 کاله مخکې شوه، او ام کلثوم چې وه دا په 15 کلنۍ کې شوه. نو دا یو 15 په هغې وخت کې د 6 کلونو وه، دا بله به د 8-9 کلونو وه. دواړه د واده نه وې، خو ور یې کړې په اصطلاح سره نامزد یې کړې. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت علني شو او دښمني شروع شوه او د ده په باره کې د ابولهب په باره کې تبت یدا ابي لهب آیات نازل شو، نو بس ابولهب خپل دواړه زامن عتبه او عتیبه دا دوه زامن وو، چې عتبه ته رقیه رضی په نامه شوې وه او عتیبه ته ام کلثوم رضی الله عنها په نامه شوې وه. نو ورته ویل چې ګوره زه تاسو ته خپل حق نه بخم چې تر څو د ده لورګانې د مزمم رسول الله ته د ده مزمم ویل د مزمم لورګانې پرېښي نه وي، بس دواړو ایسته پرېښولې. ورته ویل چې بس نه کوي. یو ځل دا عتیبه راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موږ په تا باندې کفر هم کړی دی او ستا لور مې هم پرېښوله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لاړې مبارک یې په مخ ور وشیندلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیرا وکړه چې الله پاک دې د خپل سپی دې په تا باندې مسلط کړي. همداسې دی شام ته تلو، د شام په لاره کې یو زمري حمله په وکړه، همالته یې ټوټه کې بس ختم کړه ایسته. دا عتیبه چې کوم یو د ام کلثوم په اصطلاح سره نامزد و، نو دا دواړه پرېښوې. دوی اصلي مسله وجه هغه دا وه چې کېدای شي که مونږ دا دواړه جنکیانې پرېږدو نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ډېر هغه راشي فشار او زور به راشي، ډېر به خفه شي، د خفګان په خاطر یې سر به دا وکړو. خو چې څنګه هغوی پرېښولې، ځکه نکاح یې لا نه وه شوې، صرف په نامزد شوې وه. نو چې کله هغوی پرېښولې، حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله خبر شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ابولهب دواړه لورګانې پرېښي، نو دستي د نکاح پیغام راولېږلو ورته، دستي پیغام راولېږلو، ځکه هغې دی نه وې په هغې وخت کې مسلمان شوی و. نو پیغام یې راولېږلو چې دا ستا رقیه لور چې هغوی پرېښې ده دا ماته په نکاح کړه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله لور دا دویمه لور چې رقیه نومېدله د حضرت عثمان رضی الله عنه ته په نکاح کړه. او بیا چې کله دا 5م کال د نبوت او سختي ډېره زیاته شوه، مشکلات ډېر زیات شوه کفارو، نو حضرت عثمان د خپلې بیبي حضرت رقیه سره رضی الله عنها سره هجرت وکړي، حبشې ته لاړل. نو دا اولین مهاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لوط علیه السلام نه وروسته چې کوم مهاجر ښځه او خاوند دواړه لاړ دي هغه دغه دواړه دي. نو ځکه دا اولینه د لوط علیه السلام نه وروسته اولین هجرت چې د پیغمبر لور او هغه ښځه او خاوند لاړ دي دا کسان دي. نو دا د دوی هغه نو دا مستجاب الدعوات رقیه رضی الله عنه او د سیرت کتابونو لیکلي دي چې حضرت عثمان او ښایسته ډېر ښایسته ځواني لرله او حضرت رقیه خو مثالي ښایست لرلو، ډېره زیاته ښایسته وه. اسامه بن زید نه یو روایت محدثینو راخستی، یو ځل اسامه بن زید ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کاسه کې څه خوراک ورکړي چې دا د حضرت عثمان هغه ته ویسه کور ته ویسه. نو دی وړکی و، هغې وکې غالبا 8 کلونو که 9 کلونو به و، حضرت اسامه وړوکی و. نو چې دا خوراک یې وروړو، هلته چې ورغله د خاوند او ښځه دواړه ناست دي، نو دا کاسه ورته کېښوه، خو د اسامه سترګې په حضرت رقیه باندې ولګېدلې چې ډېره زیاته ښایسته ده. نو ده ته هم کتل، حضرت عثمان ته هغه هم ښایسته و، دا هم ښایسته و. نو بار یې کتل ماشومان کله داسې غږی. نو بس ځنډ شو، چې ځنډ شو چې بېرته کله راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې اسامه څنګه ځنډ شوې؟ هغه ورته وویل چې یا رسول الله هلته چې زه لاړم ما چې کله خپله بیبي ولیدله، حضرت اسامه دې ته بیا هغه ویلې ځکه دی لکه هغه غوندې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانې وې، خو دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب او ډېر ورباندې ګران و. نو د حضرت زید زوی و، ځکه هغه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیح غوندې کېدو. نو ویل چې د خپل هغه مې ولیدله په اصطلاح سره عمه، نو ډېره زیاته ښایسته ښکارېدله. حضرت عثمان وایي کله به مې ده ته کته، کله به مې ده ته کته. ما د اسامه رضی الله عنه ووایي چې ما تر دې بهترینه او ښایسته ترینه جوړه
کله نه دی لیدلی، خاوند او ښځه مې نه دی لیدلي. نو دوی چې کله حبشې ته لاړه، بیا د حبشې نه وروسته د سیرت کتابونو واقعه راخیستې ده چې کله رقیه بیرته د خپل خاوند حضرت عثمان سره بیرته مکې ته راغله، نو حضرت خدیجه وفات شوې وه. نو داسې معلومیږي چې د 10 کال نه بعد غالبا 11 کال باندې بیرته بیا د حبشې نه دوی راغله. هملته و خو چې کله 11 کال شاوخوا شو بیرته راغله مکې ته. چې کله مکې ته راغله، حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها وفات شوه. چې وفات شوه نو بس بیا په همدې کور کې بیا د حضرت عثمان سره پاتې شوه او ډېره زیاته خفه وه د خپلې مور په هغه باندې. نو بیا وروسته چې کله په 14 کال کې د مدینې خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسما دعوت ورکړ چې ته هغه ته هجرت راوکړه مدینې منورې ته. نو د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کسانو ته ورته وایي چې بس وځئ ځئ هغه ته مکې ته هجرت وکړئ. نو بیا حضرت عثمان صاحب هم هجرت وکړ، مدینې ته لاړو. خو یو روایت په حدیثونو دا هم راخستی او د سیرت کتابونو چې حضرت عثمان صاحب د حضرت رقیه سره د حبشې نه راغی هغه ته مدینې منورې ته. دا دواړه روایتونه شته دي چې حضرت عثمان د حبشې نه راغی مدینې منورې ته، او دا بل روایت هم شته دی چې نه د مکې نه هجرت وکړي مدینې منورې ته. نو دا معنا چې دا هجرتین والا دي چې 2 هجرتونه کړي، هم حبشې ته مهاجر شوي دي اول هجرت کې، دویم هجرت کې، او هم مدینې منورې ته مهاجر شوي دي. نو په اصطلاح سره دوی 3 هجرتونه کړي، اول هجرت، دویم هجرت او دریم هجرت. نو حضرت رقیه چې کله دوی لاړه، نو په دې وخت کې د حضرت عثمان ماشوم پیدا شو د عبدالله په نامه باندې. په دې هغه کې مدینه منوره کې یا په مکه کې پیدا شو. نو دا چې کله 4 کلنۍ ته ورسېدو، دغه عبدالله په خاطر باندې د عثمان دنو ابو عبدالله هغه لقب نیت دا و، عبدالله کنیت و. نو په دې نامه ځکه زوی پیدا شو. خو دا چې کله 4 کلنۍ ته ورسېدلو، نو په 4 کلنۍ کې کله د ماشومان یې چرګانو سره هغه کوي، چرګ راغی په دې سترګه باندې په ټونګه وهله. نو چې ټونګه وهله زخم شو. هغې وخت خو دا اوس دواګانې انټي بیوټیک دا شیان نه وو چې ورکړي وي، هغه انفیکشن یې ښه شوی وي. نو بس هغه په بدو واوښتدلو، او چې په بدو واوښتو بېچاره ته نه وفات شو. نو په 4 کلنۍ کې وفات شو هغه زوی. خو د هجرت په 4 هجري کې خو خپله حضرت رقیه د بدر د غزا په عین جریان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته وتلو، نو دا ډیره سخته مریضه شوله. چې کله سخته مریضه شوله، نو حضرت عثمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته عثمانه پاتې شه دلته د رقیې خدمت وکړې، موږ خو هسې هلته ځو، نو ته پاتې شه، خو ته به د بدر په غازیانو کې شامل وې. ګوره تا ثواب به کمیږي نه، ځکه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور خدمت ته پاتې یې. نو دی ورته پاتې شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر فتح وکړه، نو دغه وخت کې حضرت رقیه وفات شو. قبر کې په اصطلاح سره دفن شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راورسېدلو، نو چا نه و خبر کړی چې رقیه وفات شو. چې کله مدینې منورې ته راغی، نو پوښتنه وکړه چې رقیه مریضي څنګه ده. هغه ورته وویل چې یا رسول الله خو مخکې وفات شوی دی چې تاسو هلته وفات شو. نو بیا قبر ته ورغی. په قبر باندې وایي چې ډېر زیات غمګین و، ډېر زیات خفه و. حتی یو روایت دا هم راځي چې د سترګو نه اوښکې مبارکې روانې شولې، مخ مبارک نه سترګو نه. نو هغه یې کړه، دعا یې ورته وکړه، بېرته راغی. دا نو د 2 هجري په آخره وخت کې، یعنی د بدر غزا خو رمضان کې، په رمضان کې دا وفات شوله. نو د دې نه په دغه د بدر په غزا کې موږ یو بله خبره هم ولوستله، که خیال مې چې د حضرت حفصه د حضرت عمر فاروق د لور چې بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړی، دې خاوند خنیس په نامه چې یادلو، هغه هم دلته شهید شوی و. نو بیا که خیال مې هلته خبره یوه یاده شوه چې کله دا هغه شو، نو حضرت عمر فاروق عثمان ته پیشنهاد وکړ چې ښځه خو وفات شوې، رقیه بله ښځه لا نه وکړې بل واده، نو دا زما لور وکړه. او هغه هم عمر یې ډېر کم، غالبا داسې د 19 کالو به و، ډېر عمر هغه نه و. نو ځکه ورته ویل چې دا که ته په نکاح کې دا به ډېر ښه وي. نو هغه ورته ویل چې نه، اوس زما نکاح ته هغه نشته د پروګرام، ځکه هغه ډېر زیات خفه و. او بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته ویل، ابوبکر صدیق هېڅ جواب ورنه کړ. هغې وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلي و، ابوبکر صدیق ته، چې زه د حفصې سره نکاح کوم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز یې افشا نه کړ، همداسې دا خبره یې پټه وساتله. وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر شکایت وکړ. نو هغې به ورته ویلي چې ګوره خفه کېږه مه، تا لور ته حفصې ته به داسې څوک پیدا شي چې د عثمان او ابوبکر نه به بهتري، او عثمان ته به داسې څوک پیدا شي چې هغه به تا د لور حفصې نه بهتره وي. نو بیا په 3 هجري کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حفصې سره نکاح وکړه، او حضرت عثمان ام کلثوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه لور چې وه، د هغې سره یې نکاح وکړله. نو د حضرت عثمان ته ذوالنورین ځکه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
په هغه کې په نکاح کې دوه لورګانې راغلي او په حدیث کې راځي چې د بشریت په تاریخ کې د آدم علیه السلام نه نیولې تر دې وخته هیڅ داسې څوک نه دی تېر شوی چې هغه د یو پیغمبر دوه لورګانې په نکاح کړي، داسې څوک نه دی تېر شوی. نو ځکه د حضرت عثمان فضایلو کې یو فضیلت دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لورګانې ورکړې وې دته، ځکه ذونورین ورته وایي. او ځینې حدیث کې راځي ګرچې د هغه لږ ضعیف دي، امام طبراني رحمت الله علیه روایت کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا لور وفات شوه نو دا د بلې لور په باره کې ام کلثوم مبارکه ویل چې الله پاک ما ته امر کړی، حکم یې کړی چې ته به دا خپل لور د هغه ته ورکړې په همغه مهر باندې چې کوم بېروقیت ته تعین شوی همغه مهر باندې به ده ته هم دا نکاح، نو دی د ذونورین په نامه یادېږي. دا چې کوم یو د دې نه وروسته ام کلثوم ورته په نکاح شوه، نو دا خبره دواړو شریکه را روانه ده چې ام کلثوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم درېیمه لور وه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 15 کاله مخکې پیدا شوی وه یا شپږ 15 کاله صحیح دی دا روایت چې 15 کاله مخکې پیدا شوی. بیا دا د عتیبه په نامه شوه چې د ابولهب زوی و، خو چې ابولهب کله د اسلام سره سخته دښمني شو او تبت یدا صورت نازل شو نو د خپلو زامنو ته ورې چې پرېږدي نو هغوی پرېښولې. دا عتبه رقیه رضی پرېښوله او دا بل عتیبه چې کوم دا ده پرېښودله او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغې ورته وویل چې موږ په تا باندې کفر کړی دی او ستا لور مې پرېښې ده او تو لاړې ورته کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیرا ورته وکړه چې الله دې په تا باندې د خپل سپیو نه یو سپی مقرر کړي. نو د شام په لاره کې هلته دوی شپه شوې، شپې زمری راغی او دا سړی ټوټه ټوټه کې. دې نه وروسته دا وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدله، خدیجة الکبرا چې ژوندۍ وه د هغې نه وروسته چې هغه وفات شوه نو هغه او فاطمه الزهرا سلام الله علیها یو ځای په کور کې اوسېدلې. بیا چې کله حضرت رقیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور د حضرت عثمان بیبي وفات شوه نو په 3 هجري کال کې بیا ام کلثوم رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور دی ورته په نکاح کړه. دنم اولاد نه دی پاتې شوی، نو ام کلثوم نم پاتې شوی نه دی او د هغې چې یو زوی و عبدالله هغه وفات شو، نور ته نه څوک پاتې نه شول. نو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها بیا په 9 کال د هجرت باندې د هجرت په 9 کال باندې بیا وفات شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه او خپل قبر ته ختم کړله. نو دا 3 لورګانې خو دا شوې. او بل اخري لوري چې کوم یو چې دی په باره کې فاطمه الزهرا په باره کې راځي، ما ودرته وی چې روایتونه 3 روایت دي. یو روایت دا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 15 کاله مخکې پیدا شوی، بل وایي چې نه د بعثت په کال پیدا شوی، بل دا وایي چې نه د بعثت اول کال چې پوره شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم 1 کلنۍ کې دا پیدا شو. په هر صورت دغه روایت چې دا 1 کلنۍ باندې دې ته ترجیح علما ورکړي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره کشره لوري و او دا کشر اولاد معمولا په مور پلار باندې لګرانی، نو ځکه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تر ټولو ډیره ګرانه چې و حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و، نو ته به ډیر زیات هغه ورسره. حتی بخاري کې حدیث دی چې یو ځلې دا وایم اوس چې یو ځلې حضرت علي کرم الله وجهه فیصله وکړه چې د ابو جهل د لور سره نکاح وکړي په مدینه کې. نو چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم او فاطمه الزهرا ته ورسېده، فاطمه الزهرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې علي داسې زړه دی چې د ابو جهل د لور سره هغه وکړي. نو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې خطبه ورکړه چې عجیب خلک دي چې د پیغمبر لور او د الله د دشمن لور سره یو ځای کوي. نو دا زما د ځیګر ګوشه ده، د ځیګر ټوټه مې ده، هر څوک چې دې ته اذیت او تکلیف رسوي عیناً ما ته رسوي. نو دا خبره چې وکړه بیا حضرت علي پوه شو چې دا خبره خو ماته اشاره وه تر کړې نه وه، خو هسې ارادتن ده چې خبره به کېدای شي چېرته کړي. کله دا نارینه خبره کوي د ښځې په مخ کې هغه زوروي، نو کېدای شي دا زورولم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه کړه چې ولې تاسو فاطمه الزهرا سلام الله علیها ته ضرر رسوئ، ځکه خو زما د زړه ټوټه ده او دې ته چې څوک تکلیف رسوي. نو دا ګوره د بخاري حدیث دی چې دا د زما د زړه جګر ټوټه ده، څوک دې ته ضرر رسوي نو زه په دې باندې ډېر زیات خفه کېږم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د څوک ضرر رسوي نو خبرې چې څه معامله جوړېږي الله پې خفه کېږي، الله چې خفه شو خو بس سړی تباه شو. نو دا پې ډېره ګرانه وه. دا خو وړه وه چې کله 2 هجري کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کله وکړي نو یو ځل ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره د تعلق په خاطر باندې ابوبکر صدیق غوښتنه وکړه د فاطمه الزهرا چې که دا ماته راکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ ونه ویلې. بیا عمر فاروق دا درخواست وکړه چې که ماته دا راکړي د نسب د هغه سره چې موږ تعلق تاسو سره پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو. وروسته یو روایت دا دی چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې دا د علي ده.
نو بیا حضرت علي خپله راوغوښتو چې دا خلک راځي راشه ته خپله پروګرام جوړ کا. نو په 2 هجري کال کې د رمضان په میاشت کې حضرت علي کرم الله د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها سره واده وکړ. مخکې موږ د باره کې تفصیل بیان کړی و هغې ځای کې چې بیا هغه وشو. بیا په 3 هجري کال کې امام حسن رضی الله تعالی عنه بیا وشو. بیا په 5 هجري کال باندې امام حسین وشو. یو بل بیا وشو محسن په نامه باندې هغه بیا وفات شو. او د دې نه 2 لورګانې وې، یو زینب یو ام کلثوم. د خپله د فاطمه الزهرا خپله لور چې ام کلثوم نومېدله هغه هم د خپلې خور نوم یې په ایښی ام کلثوم نومېدله. دا 2 لورګانې او دا 2 زامن، یو محسن وفات شو. نو 4 اولادونه د فاطمه الزهرا سلام الله علیها پس امام حسن امام حسین دا دواړه سید شباب اهل الجنه په جنت کې چې کوم ځوانان دي د هغې مشران امام حسن امام حسین دي. دغه زینب رضی الله عنه چې وه دا عبدالله بن جعفر رضی الله عنه ته واده شوه. د حضرت جعفر طیار زوی عبدالله بن جعفر دته بیا واده شوله دا زینب. او ام کلثوم چې کوم یوه دا حضرت عمر فاروق په 18 هجري کال باندې بیا ځان ته هغه کړه. حضرت علي ته ورته ویل چې دا یو لور به ما ته راکوې، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور د دې مور غوښتې وه د رسول الله، خو هغه رانه کړه. نو دا لور به راکوې. نو هغې وخت کې دا وړه وه، دغسې 14 کلونو به وه. خو هغه ورته ویلې حضرت عمر چې زه ښځې ته ضرورت نه لرم، عمر ډېر دی، خو صرف د خاندان نبوت اهل بیت سره د تعلق په خاطر باندې زه دا نکاح غواړم. نو په 18 هجري کې ام کلثوم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها لور چې وه دا دغه ته په نکاح شوله، په حضرت عمر فاروق په نکاح کړه. نو حضرت فاطمه الزهرا چې کوم یوه ډېر زیات فضایل لرله او ډېر زیات فضیلتونه الله پاک ورکړه. دا بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل. بخاري کې یو حدیث دی د عایشې بیبي رضی الله عنها چې د حضرت فاطمه الزهرا خبرې د هغې تګ او مزل بالکل کټ مټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې و او بالکل د هغې یو نمونه وه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع ته تلو نو فاطمه الزهرا سلام الله ځان سره بوتله. مخکې دا قصه مو کړې په د حج په هغه کې چې هلته چې کله لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې تاسو هغه مات کړئ. کله چې حضرت علي کرم الله د یمن نه راغی هغه ورته ویل چې تا ولې احرام مات کړی؟ هغه ورته ویل داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کړی ټولو ته چې تاسو احرام مات کړئ، چا سره قرباني نه وي. بیا بیرته چې راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو د وفات نه لږ مخکې تقریبا داسې فکر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوال نه بعد وفات شو. نو داسې 9:30 بجو کې چاته ویلې چې فاطمه الزهرا راوغواړئ. نو ټولې بیبیانې په دا یو اطاق کې ورسره ناستې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو فاطمه الزهرا راغله. چې کله راغله د بخاري حدیث دی چې عایشه بیبي وایي چې کله دا راغله بالکل کټ مټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې مزل کولو. چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته نو د غوږ کې څه خبره ورته وکړه نو فاطمه الزهرا رضی الله عنها په ژړا شوه. بیا چې کله وړاندې لاړه بیرته بیا اشاره ورته وکړه، بیا راوخته، بیا پټ غوږ کې خبره ورته وکړه، بیا نو وخندل. چې وخندل عایشه بیبي وایي چې ما ته نه پوښتنه وکړه، دا هم د بخاري حدیث دی چې ما ته نه پوښتنه وکړه چې فاطمې تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وویلې؟ بیا هغې راته ویل چې اوس دا وخت نه دی. وروسته بیا چې کله هغه وفات شو بیا ورته ویل چې هغه ماته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې وه هغه دا وه. اول کې راته ویل چې زه د دې مرضۍ نه وفات کېږم نو زه ځکه په ژړا شوم. وروسته چې کله دا دویمه خبره چې ما وخندل نو ما ته ویلې چې ګوره د ټولو نه اول به ته د ما سره یو ځای کېږې، اول به د خاندان کې ته وفات کېږې او دا خبره یې راته وکړه چې ته به د جنت د ښځو سرداره یې. نو دا خبره چې ځکه زه خوشحاله شوم بیا وخندل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد بیا 6 میاشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها هم وفات شوله. او چې کله وفات شو نو شپه په شپه یې د دې جنازه هر څه وکړه. د غسل په باره کې 2 روایتونه راځي. یو روایت دا دی چې ام سلمه رضی الله عنها، ام سلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي دا د فاطمه الزهرا د دې دا ژوندۍ وه او هغې ته ورته وایي چې مور یې ما ته اوبه راوړه، چې اوبه یې راوړې ښه پاک او داسې وکړې، غسل وکړې، ځان یې پاک کړې، جامې پاکې واغوستې او بیا یې هغه ته ورته وایي ام سلمه رضی الله عنها چې زه اوس مړه کېږم. نو بس همالته 2 رکعته لمونځ وکړې او رښتیا چې سر یې کېښود ایسته وفات شو. دا یو روایت دی چې ام سلمه رضی الله عنها
محدثینو راخسته. بل روایت دا ده چې نه خپله حضرت علي کرم الله وجهه خپلې ښځې ته غسل ورکړې او بیا شپه په شپه جنازه وشوله. دې خپله وصیت کړی چې ما به د شپې په تیاره کې وړی، ما باندې به پرده خاچوئ. بیا لاړه جنت البقیع کې چې کوم ځای کې د امهات المؤمنین د دې سره خوا کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها قبر هم هملته دی او هلته ښخ شوې ده په هغې ځای کې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دا وفات شو. دریم زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم نبی الله چې د ماریه قبطیه نه په 8 هجري کال باندې پیدا شو، ځکه په 9 باندې ماریه قبطیه راغله او په 8 باندې ماریه قبطیه نه بیا هغه پیدا شو ابراهیم. نو ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر ځکه ګران و چې دی ورستی اولاد و او دی چې کله پیدا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشحاله شو او د باندې د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام نوم کېښود چې هغه یاد را تازه شي. خدای قسمت خبره دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ښځې دې ته هغه ورکولو نو هغه په یو بل کلي کې اوسېدله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک وایي چې بخاري حدیث دی چې موږ به کله کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای هلته ورتلو نو هغه سړی آهنګر و پخ ورته وایي هغه اوسپنو کار چې کوي نو هلته خو بټۍ به پخوا وي د ګرد دوړې به وي. موږ چې ورغلو د هغوی په هغه اتاق کې به داسې ګرد دوړې وي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورغی نو د خپل زوی ابراهیم بیا داسې راواخیستلو مچې بیا کې بیا به داسې بویولو چې دنه د ښایسته ښکلی بوی ماته چې اولاد نور اولاد یې اسم نارینه نه و پاتې او بلکې په دې وخت کې دا نورې لورګانې هم وفات شوې نو دی خفه هم و. حضرت زینب وفات شوی و، حضرت رقیه وفات شوی و، صرف فاطمه الزهرا او ام کلثوم ژوندی وه چې دی کله وشولو. نو ده ډېر زیات محبت ورته کولو. خو کله یو وخت داسې راغی چې کله دی سخت مریض و. مونږ چې کله راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوښتنې ته راغی چې ګوري چې داسې سخت مریض و چې زلکدن و. دا هم د بخاري حدیث دی چې زلکدن په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې کله د زلکدن ولیدلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت خراب شو، د سترګو نه اوښکې راروانې شولې. نو موږ ویل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ویلې دلته چې یا رسول الله تم ژاړې؟ ویلې چې زړه مې ژاړي ما هغه نه کېږي خو زه د الله په فیصله باندې د الله په تقدیر باندې قانع یم. داسې خبره نه کوم چې الله په هغې باندې ناخوښه شي خو زړه خو مې زړه دی او دا خو چاره نشته نو ځکه ژاړم خو زه په تقدیر باندې قانع یم. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی زوی و چې دا بیا د عمر په باره کې 2-3 روایت دي چې څوک وایي چې 1 کال و، څوک چې خو صحیح روایت دا دی چې 18 میاشتې عمر کې دی وفات شو. چې کله وفات شو نو ماریه قبطیه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفه و. ماریه قبطیه ډېر خفه و د مورې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ماریه خفه کېږې مه، الله عزوجل به دته په جنت کې 2 دانې مورګانې تی ورکوونکې هغه مقرره کړي دته به تی ورکړي ته خفه کېږه مه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتو او د اولادونو هغه لنډې سوانح وې چې موږ وړاندې کړې. الله پاک دې وکړي چې د اهل بیتو محبت موږ ته حاصل شي ځکه د اهل بیتو محبت واجب دی. ګوره د عادي خبره نه ده او د دوی په محبت باندې انسان ته الله پاک مغفرت کوي او د دوی په محبت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالیږي او رضا کیږي. نو الله پاک د دې خاندان د اهل بیت محبت مونږ ته نصیب کړي او الله پاک دې کلم د دوی په شان کې د بعضو افراطي خلکو په شان باندې داسې بیادبي راته ونه شي چې مونږ خدای ناخسته دوی په شان کې مونږ داسې خبره وکړو چې هغه د دوی د شان سره او د دوی مرتبه او د دوی مقام سره لازمه نه وي. او مونږ اسې کله کله په دې هغه کې کله سړی په افراط او تفرید کې پریوزي نو ځینې خلک شته چې اهل بیت او ځینې خلک خوښوي ځینې خلک نه خوښوي ډېرې خبرې به کوي. خو الله پاک دې موږ داسې افراط او تفرید نه او داسې غلو نه او داسې شیطانت او خباثت نه وساتي چې موږ د اهل بیت په باره کې داسې نظر ورکو یا داسې عقیده ولرو یا داسې بیادبي وکړو چې هغې باندې موږ ایمان هم خراب شي، آخرت هم خراب شي او دنیا هم خراب شي. الله پاک دې دوی محبت اصلي محبت او اصلي ادب او اصلي احترام چې کوم دی هغه دې موږ ته الله پاک په زړونو کې واچوي چې موږ همیشه د دې محبت یو خو واجب ادا کړي بل الله خوښ کړي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې راضي کړي او دغه شفاعت به موږ ته نصیب کړي. او بس اندونه درس بس ان شاء الله متباقي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناروغۍ او د وفات هغه به په 40م درس کې ان شاء الله وړاندې کیږي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.